چې کوم آیت تیر شو قل اللهم مالک الملک تر انک علی کل شیء قدیر تاسو کې بچا قرض وي یا بارسو کواز اوري قرضونه ور باندې وي داسې قرض وي چې بالکل د دنیا د اسبابونو د قطع علاقه راغلي وي چې یاره دا قرض خو زه نشم خلاصول دا به څنګه کېږي یعنی مجبور شو اسباب او آلاتونه صرف نظر شو نو په دغه وخت کې د 11 شپې د عملو کې 11 شپې یعنی چا باندې قرض نه ورکوي ورته ځان ته دي کینی په تازه او دس باندې او یو څلوېښت کرتې دي دای کریمه وایي یو څلوېښت کرتې درود شریف د مخکې رسپتې وایي او 11 شپې د عملو کې نو ډېر مجربه نسخه ده او چې څومره قرضونه ور باندې الهو العالمین به اسبابو ته جوړ کې به خلاص شي که د ده په چا قرض نه ورکوي ورک قرض یې به ورته را پیدا شي ما خپله دا تجربه کړې ده او په جده کې څه دوستانو رالل او ما ته وی چې یاره زه یو کفیل نه تښتېدلی یم بیا مې مزدا اخیستې ده که څه ګاډی مې اخیستی غټ ټریلر اوس تنګ یم کلي ته ځم دا ګاډی خرڅول بغیر د کفیل د دسخط نه کېږي نه ګاډی مې بارګین کې خرڅ کړی دی راته وایي چې کفیل راوله چې دسخط وکړي او کفیل چېرته راځي کفیل نه خو 2 کاله کېږي زه تښتېدلی یم او ټلیفون ورته کومه کفیل نن او سبا راته کوي خو راځي نه سخت مجبور یم او لږې روپۍ هم نه دي څه ډېرې روپۍ دي څه ډېرې روپۍ دي ځکه چې 50,000 ریالو دا ډېر شی و هغه ته 10-12 لکه روپو خبره وه ما ورته وي دا عمل وکړه وایي څو ورځې ما 11 ورځې 10مه ورځ ده چې ټلیفون یې وکړه مولانا صاحب سبل چې سره نشته ما یې ولې وی هغه شي خو کار ونه کړ نو ما ته ډېره غوسه هم راغله چې هلکه اوس یو ډاکټر دوايي درکړي درته او ته ښه نه شې نو زما ته ټلیفونونه کوي ډاکټر صاحب دا شلي کار ونه کړ خو زه ما ورته ویل چې حساب مې چې داسې فکر مې وکړ چې فلانې ورځ دی راغلی چې حساب مې وکړ مې هلکه تا خو 11 شپې نه دي پوره کړي وی نه پوره دي مې ته وشماره چې یې وشمارلې ویا یو شپه پاتې ده مې زه ته خو بېګا ته پوره کړه دې زړه کې مې کرل دی بل چې الهه اوسې کار پوره کړي یو شپه پاتې ده ټوله یاره چې داسې 11مه شپه یې وکړه سبا یې ټلیفون ما وکړ ډېر زیات خوشحال او ما ته یې وي چې کفیل مې را نه دی خو یو بل عرب راته وویل چې زه درته دسخط کوم ورته ووایي چې دا مې کفیل دی راځه بس لاړو عرب را سره لاړو ضمانت یې وکړ دسخط یې راته وکړ او هغه پیسې وې ما ته میلاو شوې او ما ته وی چې مولانا صاحب هسې به نه پرېږدم 50,000 ریاله به انعام در کوم درته ما هم زړه کې کرل دی بل مې زه دام ډېر شی دی 50,000 ریاله باندې مې یو عمره کېږي بل خدا ډېر چې مخکې دې کینج کړه خلک یې دا خلک د ورکولو والا خلک نه دي 2 شپې چې تېرېدې نو د غزني نه ټلیفون را وکړه چې مولوي صاحب زه کلي ته ورسېدم خدای دې تا سره ډېر ښه وکړي د افغانستان غزني ته ورسېد بهرحال الهه دې دې ته مونږ تمه نه پیره کوي خو دا آیت مجرب دی ما خپله تجربه کړې دی خلکو ته مې ښودلی دی نو کامیاب شوی دی ډېر مجربه نسخه ده په ما د قرضونو څه زور بیا یو دوست راغی زه ډېر خفه وم ما ته ویل چې ولې خفه یم داسې مشکل دی بیا ما څه یو نسخه ده ما ته کراچۍ کې چا راکړې ده ښه دا ووایه هغه مې چې حساب کړه او شروع مې کړه څه ورک قرضونه وغیره ووتل زما قرضونه پې خلاص